مشکل رالی کله هم یو سخت راله نو یا حنان و یا منان هاغه جهنمی د جهنم څخه یا حنان و منان خلاصیږي ما او تا په دنیا کې له مشکل څخه دې حنان و منان باندې خلاصو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبد الله بن مسعود فرمایي یو سړی رالی ولی یا رسول الله مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی په جهنم کې مسلمانان هم یې د الله رسول فرمایي و څه موحدین به یې کلمه گو به خو ګناهګار به ګناه به کړي هغه به څو وخت لپاره ولاړ شي جهنم لره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام برا تیریږي پر جهنم نو په جهنم کې به د یو کنج سنارې راځي یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان اے رحمت و شفقت والا ذات یا منان اے احسان کول والا ذات جبرئیل امین علیه السلام چې خوش په ونسي چې ای جهنم وګوره ای ژغ وګوره دا څنګه دا خو د کافرانو ځای دی جبرئیل امین علیه السلام براشي تر عرش لاندې به الله ته پر سجده شي الله به ورته سر راپورته کوي خیر الله پر څه خبر ذاتي خبير و علیم ذاتي علیم و خبير ذاتي خیر وای الله دا چې پر جهنم را تیرېدم داسې یو چا مې ژغ واورېدی د یا حنان و یا منان شنو بیا یا الله نو دا څنګه مسلمان دی دا په جهنم کې پروت دی الله فرمایي ورسه مالک ته وای مالک چې هغه د جهنم دا روغه ده خازنه ده پر دروازه ولاړه ده جبرئیل امین السلام به ورته دروازه پر وټکي دروازه چې وټکي مالک ورته وای خیر وای داسې یو جهنم دی دالته په جهنم کې دی یا حنان یا منان وای دارا پیدا کړ پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مالک فرشته په جهنم کې جهنميان دی پیژني لکه مور چې خپل اولاد پیژني خدای مالک و پسې وګرځي نشي پیدا کولای بیرته به جبرئیل امین علیه السلام ته وایي ما ته نه معلومیږي ور دی نه انسان معلومیږي نه ډبره معلومیږي نه یو اوسپنه معلومیږي ګرد سره ګډ وډ دی بد حال دی د جهنم ور دی جبرئیل امین علیه السلام به راشي بیا به د الله تر عرش لاندې پر سجده شي الله به ورته وایي چې ولې څه دی کوي سړی الله په خبر ذات دی دی به سر راپورته کړي چې الله نه پیدا کېږي چې وګرځېدو الله ورته فرمایي ورسه مالک ته ووایه د جهنم پلانۍ کنده پلانۍ کونج پلانۍ کډۍ پلانۍ ځای پلانۍ هلته پروت دی راشي جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام بیا ورته وایي چې داسې خبره ده مالک پسې را روان سي هله راشي په جهنم کې یوه کنده ده یو کډۍ دی یو کونج دی هلته یو سړی پروت دی لاسونه هم تړلي دي دا غاړه کې هم زنجران دي په پښو کې هم زنجران دي نو مالک چې راشي دی دا تورې وایي یا حنان یا منان مالک چې راشي دی راکش کی چې راکش کی پر د باندې ماران لړمان بد حالي لکه کله موږ ته یو شی راوا خور شي میژان ور باندې سره وې شروع میژان ګرد جنیلا شي دلته مالک چې کله ودی سړی ته جټکا ورکی سره وې شروع ماران لړمان ټول جنلی رسی او بیا چې بل جټکا ورکی دغه د لاس اتکړیانی دا په پښو کې چې کوم بیړی دی دا غاړې ته چې کوم مطلب هغه زنجیر هغه به وشلیږي عربي ولي نهر حیوان یو ځای دی په هغه کې به ولمبوي هغه د جهنم اثار به ځینې ولاړ سي د الله دربار لري به راولي جبرئیل امین السلام بیا پر سجده سي سر به راپورته کړي بیا به الله د دې سړي څخه پوښتنه وکړي وایي ما ته په ښایسته صورت نه پیدا کړی ولو ما تعالی را قرآن و درستولی ما تعالی را نبی نو درستولی بیا تا ولې غلط کار کوي پلانې کار دی وایي الله زه ډېر ګناهګار یم یا الله ما تا ته ډېر امید درلودی چې تا به زه بخښلی یم ته به ما وبخښې زه په دار عالم ستا دربار لرم الله ورته وفرمایي وایي پروا نه لري فرشتو تاسو ګواه اوسئ چې دا سړی زه په خپل فضل باندې جنت ته راستوم نو بیا په خپل فضل او احسان به الله دا سړی جنت ته راوستي چې کله یو سړی د جهنم راخلاص پر تندي به لیکلی چې دا جهنمي راخلاصو بیا به دا جنتیان وایي او جهنمي هغه دی جهنمي هغه دی و الله ته وژاړي چې الله دا خلق ما د جهنمي په نامه بولي پیغور راکوي الله ورته وفرمایي ورسه نهر حیات په هغه کې یو غوټه ولګوه چې هلته دی غوټه ولګوي په دې اوبو کې چې راپورته سي هغه تندي باندې چې جهنمي لیکلی و هغه به هم ځینې لرې سي بیا به الله پاک جنت ورکړي په چشمې ورکړي یا حنان یا منان علما فرمایي دا اسم اعظم دی په دې کې اسم اعظم چې دی هغه ستا علما فرمایي اسماء الحسنا خو نه دی خو د الله په نومو کې راځي چې کله مشکل رالی کله هم یو سخت راله نو یا حنان یا منان هغه جهنمی د جهنم څخه یا حنان و منان خلاصیږي ما او تا په دنیا کې له مشکل څخه دی
حنان و منان باندې خلاص شو. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې موږ ایمان کوي. الله دې دین را سره اخلي، اسلام او کلمه را سره اخلي. الله پاک دې پر دې ویل اورېدل مشتي ته عمل کول توفیق راکړي. پر دې تور مرج طالبان عزیزان ټول عالم انسانیت پر دغه تور الله پاک مرګ ورکړي چې مرو یا مري دا ویلا اله الا الله محمد رسول